سلامونه جوړ په خیر. دلته یو څه ته منتظر وم، ما ویل راځئ تر هغه چې مثلا زما کار کیږي، وخت مې ترسره کیږي او وخت مې پوره کیږي، له تاسو سره به ځینې خبرې وکړم. هسې مې پام ته دا راولوېده چې د اختلافونو د له منځه وړلو او د اختلافونو حل لارې څه دي. په دې مې لږ مکس وکړ او ذهن ته مې ځینې څه راغله، ما ویل تاسو سره هم شریک کړم. دوستانو، د اختلافونو د نه لرلو لپاره څو شیان ډېر مهم دي. لومړی دا چې درک ډېر مهم دی، له اوضاع درک، له اشخاصو درک، له موقع درک او دغه راز چیرته چې موږ کار کوو، چیرته چې موږ ژوند کوو، چیرته چې موږ راکړې ورکړې لرو او چیرته چې موږ ناستې پاستې لرو، هلته زموږ درک ډېر مهم دی. مثلا یو څوک غږیږي، د څه په اړه غږیږي، خو زموږ ټول فوکس باید دا چې موږ له هغه غږېدا مثبت پیغام واخلو. داسې یو څه واخلو چې په موږ باندې بد ونه لګېږي، زموږ پر ضد فکر ونه کړو چې دا زموږ پر ضد دي، فکر ونه کړو چې دا موږ ته د یوې کندې ایستلو لپاره دي، دا موږ فکر ونه کړو چې دا زموږ د تیر ایستلو لپاره دي. کله چې موږ مثبت فکر وکړو، ټول دوستان چې غږیږي هغوی د هغوی خپل نظریات دي، ولو که زموږ په مخالفت وغږیږي، ولو که زموږ پر ضد وغږیږي، زموږ به فوکس دا وي چې مثبت څه ترې راواخلو او عکس العمل ډېر ژر ونه ښیو. دویم دا ده چې موږ کله چې موږ بحث کوو، موږ مسایل شریکوو، موږ اهداف طی کوو یا موږ اهداف لاسته راوړو د کومې موخې لپاره. که مو موخه روښانه وي او ښه موخه وي او مثبته موخه وي، نو موږ به وکولی شو چې ډېرې ښې اړیکې سمبال کړو، ډېرې ښې اړیکې ټینګې کړو، ډېر ښه مجلس مدیریت کړو او هغه ځای کې چې موږ شتون لرو یو مهم او مثبت کس په توګه به شتون لرو. خو که خدای مه کړه زما موخې، زما هدف د خلکو، ټولنې او هغه ناست مجلس په وړاندې په مخالفت کې، په ضد کې، په یو ډول تناقض کې، نو زه بیا له ستونزې سره مخ کېږم. مثلا یو چاته غلطه موخه ولرم، یو چاته غلط هدف ولرم، نو بیا به زه په خپله لومه کې راګیر سم او له ستونزې سره مخامخ سم. نو دا مې د دې په خاطر دا خبره وکړه چې اوس موږ ګورو ځینې دوستان له د اړیکو له ټینګښت ته مثلا شکایت لري، یا مثلا د ځوانانو انډیوالانو له بې باوریو، سوء استفادو او دغه راز د تېرېستلو نه شکایت لري. دا دوه نقطې ډېرې مهمې دي په ژوند کې او ډېرې اړینې دي. مثلا موږ څومره درک لرو، خلکو نه څومره د درک توقع لرو. په دغه برخه کې دا د توقع برخه هم راغله. لږ غواړم اشاره ورته وکړم، هېڅکله له چا توقع مه لرئ. که توقع لرئ ورته وایئ مه چې له تاسې دا توقع لرئ. که ورته ووایئ هغه بیا ستاسې د توقع ته رسیدګي نه کوي او تاسو ته یو اذیت رسیږي، له ستونزې سره به مخامخ سئ او تشویش به هم له دې امله درته پیدا شي. توقعات معمولا ټول ټولنه کې له یو بل لرو، له کورنۍ کې لرو، له دوستانو، ملګرو او حتی په دفترونو کې توقعات موجود وي. ولې په توقعاتو ډسکس مه کوئ، په توقعاتو خبرې مه کوئ. کله چې دا کار وکړئ بیا نو ستونزه مو پراخیږي او خدای مه کړه تاسې به هم خفه وئ او مقابل کسان به هم خفه وي. دوستانو، دغه درې موضوعات ډېر مهم په ژوند کې که ورته پام وکړو او په اړیکو ټینګولو کې ورته پام وکړو. په اطمینان درته وایم چې ښې اړیکې به ولرو او داسې اړیکې به ولرو چې زموږ په کار په درد وخوري. داسې اړیکې نه چې موږ ته ستونزې راواړي، داسې اړیکې نه چې موږ له جنجالونو سره مخامخ کړي. لومړی درک کول او دویم څه و؟ دویم دا و چې مثلا په موقع شناسي، یا مثلا موږ دا فعالیت کوو په کوم موخه یې کوو، زموږ هغه راڼه اهداف، زموږ پاک او سپېڅلي اهداف. او دریم هم د توقعاتو ډډه کول او توقعاتو اړیکې پرې کول او حتی په هغو بحث کول. نو دا او دې ته ورته نور موضوعات که زموږ خوښوئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې وړې وړې کیسې، وړې وړې خبرې، واړه پیغامونه تاسو سره شریکو، تر څو مو په ژوند کې اغېز ولري او مثبت لوري ته لږ پرې سوق سو.